السلام علیکم. زه نقیب الله حبیبي یم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د شخصي کاروبار او د کار کولو یا کارمندۍ په انتخاب باندې وغږیږم. یعنی موږ په کوم وخت کې کولی شو شخصي کاروبار د ځان لپاره جوړ کړو او په کوم وخت کې موږ کولی شو چیرته کار وکړو او چیرته کارمندي وکړو. ډېر خلک چې په کاروبار کې بریالي شوي دي، شخصي کاروبار لري، نورو خلکو ته دا وړاندیزونه کوي چې تاسو هم شخصي کاروبار پیل کړئ، تاسو شخصي بزنس پیل کړئ. تاسو که چیرته شخصي بزنس پیل کړئ تاسو به ډېر شتمن شئ، تاسو به ډېر کامیاب شئ. نو کارمندي څه کوئ؟ د خپل ځان رئیس شئ، د خپل ځان مدیر شئ او بل چېرته کار مه کوئ. زه تر ډېره حده پورې له دغو خبرو سره موافق یم، اما په هغه صورت کې چې که چیرته ستاسو شخصیت د شخصي کاروبار لپاره مناسب وي، ستاسو شخصیت د شخصي بزنس لپاره مناسب وي، په هغه صورت کې زه تاسو توصیه کوم چې بل چیرته کار مه کوئ، د ځان لپاره شخصي کاروبار پیدا کړئ، د ځان مدیر شئ او د خپل ځان رئیس شئ. خو بعضې کسان چې تاسو لپاره دا وړاندیزونه کوي دا ناسم دي. دا په دې خاطر ناسم دي چې تاسو شخصیت ممکن د یو ځای د کار کولو لپاره وي. نو د دې لپاره چې تاسو یو تصمیم ونیسئ چې تاسو باید چیرته کار وکړئ، څرنګه کار وکړئ، دا د تاسو په شخصیت پورې اړه لري. یعنی تاسو باید انتخاب کړئ چې چیرته تاسو کار کوئ او څرنګه کار کوئ. اوس راځم دې ته چې په شخصي کاروبار کې کومې ګټې دي. وګورئ، د شخصي کاروبار ګټې دا دي چې تاسو د خپل ځان رئیس یئ، تاسو د خپل ځان مدیر یئ، تاسو د خپل کاروبار د پرمختګ مسؤل یاستئ. که چیرته تاسو شخصي کاروبار ولرئ نو تاسو کولی شئ چې ډېر بریالیتوب ترلاسه کړئ، ډېره شتمني ترلاسه کړئ او ډېر په خپل ژوند کې پرمختګ وکړئ. خو اوس تاسو وګورئ چې آیا د تاسو شخصیت د دې لپاره مناسب دی چې تاسو باید شخصي کاروبار د ځان لپاره ولرئ؟ تاسو روحي ځانګړتیاوې څرنګه دي؟ تاسو اول باید خپل ځان وپېژنئ، خپل شرایط وګورئ. که چیرته تاسو خپل شرایط او د تاسو شخصیت د شخصي کاروبار لپاره مناسب نو په هغه صورت کې تاسو کولی شئ چې شخصي کاروبار پیل کړئ. که چیرته تاسو خپل ځان ونه پېژنئ او دغه برخې ته تاسو داخل شئ، تاسو ممکن د ماتې سره مخامخ شئ، تاسو ممکن هغه کومه شتمني چې تاسو کومه لرئ، هغه کومې پیسې چې تاسو لرئ، هغه ممکن تاسو د لاسه ورکړئ. ځکه ډېر خلک دي چې خپل ځان نه دی پېژندلی، شخصي کاروبارونو ته یې مخه کړې ده او بالاخره له ماتې سره مخامخ شوي دي. ډېر خلک دي چې د یوه سیستم پلوي وي، یعنې غواړي په یوه سیستم کې کار وکړي او په یوه سیستم کې کار کول غوره ګڼي. هغه خلک نه باید د شخصي کاروبار طرف ته لاړ شي. ډېر خلک دي چې خطر نه مني، ډېر خلک دي چې ریسک نه مني، نو هېڅ کله د پانګونې لپاره هغه مناسب نه دي. دوی باید په یو بل ځای کې کار وکړي، دوی باید د خپلو وړتیاوو څخه بل چېرته استفاده وکړي. او ډېر خلک دي چې د یوه سیستم پلوي نه دي، دوی باید شخصي کاروبار رامنځته کړي او د شخصي کاروبار د لپاره چې دی هغه مناسب دی. او که چېرته تاسو غوره ګڼئ چې د خپلو وړتیاوو څخه بل چېرته استفاده وکړئ، یا شرایط تاسو لپاره مناسب نه دي، یا هم تاسو پانګه نه لرئ او یا هم نورې ستونزې دي، نو تاسو باید یو بل چېرته کار وکړئ، د خپلو وړتیاوو څخه بل ځای استفاده وکړئ. او که چېرته تاسو مفکوره لرئ، که چېرته تاسو ته فرصتونه معلوم وي او که چېرته تاسو غواړئ چې خپلو موخو ته ځان ورسوئ، خپلو هدفونو ته ځان ورسوئ، نو تاسو دپاره زه شخصي کاروبار توصیه کوم. وګورئ، که چېرته موږ په نړۍ کې مطالعه وکړو، موږ د نړۍ هغه شتمن خلک مطالعه کړو، هغه عموما د شخصي کاروبار له لارې دغه ثروت او دغه شتمنۍ ته رسېدلي دي. او ډېر کم خلک دي چې دوی د کارمندۍ څخه یا د کار کولو څخه پیسې ګټلې دي. وګورئ، که چېرته تاسو په یوه برخه کې ښه تخصص لرئ، په یوه برخه کې داسې تخصص وي، یو سپیشلیست وي، نو تاسو کولی شئ یو چېرته کار وکړئ، لکه د فوټبال مربي، لکه د لویو کمپنیو مدیران چې دي چې هغه په میلیونونو ډالر دوی معاشونه اخلي او دوی خپل ژوند داسې برابر کړی دی که چېرته دوی خپل شخصي کاروبار ولري، خپل شخصي بزنس ولري، نو دوی دومره شتمني نشي ترلاسه کولی لکه دوی چې بل چېرته کار کوي. نو هېڅوک له خپل مور او پلار څخه کارمند نه دی زیږېدلی او هېڅوک له خپل مور او پلار څخه بزنسمن نه دی زیږېدلی. تاسو باید خپلو شخصي ځانګړتیاوو، خپلو شخصي حالتونو ته پاملرنه وکړئ چې تاسو د کوم حالت لپاره مناسب یئ. تاسو د شخصي کاروبار لپاره مناسب یئ او که نه تاسو یو بل چېرته باید استخدام شئ، یو بل چېرته باید تاسو کار وکړئ. د هر څه شي لپاره چې تاسو شخصیت، د تاسو مینه، د تاسو استعداد مناسب وي، همغه برخه تاسو کولی شئ انتخاب کړئ. او د شخصي کاروبار د رامنځته کولو هغه کومې زده کړې چې دي، هغه کوم مهارتونه چې ورته ضرور دي، هغه باید تاسو په خپل وجود کې پیدا کړئ. غیر له هغې څخه تاسو نشئ کولی چې په شخصي کاروبار کې بریالیتوب ترلاسه کړئ. نو د شخصي کاروبار د انتخاب مسیر
هغه د خپل ځان په پیژندلو کې دی. دا نه ده چې زه باید حتما شخصي کاروبار جوړ کړم یا زه باید حتما چیرته کار وکړم، بلکې تاسو باید اول خپل ځان وپېژنئ او وروسته له دې څخه دغه مسیر ته ځان برابر کړئ. زما چینل فالو کړئ، زما چینل نورو ملګرو ته توصیه کړئ، تر څو ټول افغانان له دغه فرصتونو څخه خبر